دا یو روز سوال کړی دی چې د هغه چا نه قرض اخیسته د تجارت لپاره جایز دي چې د هغه ټول مال حرامي؟ الجواب چې تا ته یقیني پته وي چې د یو سړي مال ټول حرام دی، د ده سره معاملاتو نه ځان لرې ساتي او نه دي پکار چې د ده سره سړی د قرض لین دین وکړي. او د حرامو معاملات ډېرې پای کې سودي غیر سودي او ډېرې معاملې دي، نو ته به د ده سره لین دین نه کوې، د نه به ځان لرې ساتي، مال حرام دی. دویمه دا که چېرته ما او ته دقه شان لین دین پرېږدو د داسې حرام خورو سره، نو خلک به حرام پرېږدي. خو چې ما او ته ورسره هم لین دین ساتو او راشه درشه ورسره کوو او د هغه خورو او خپل پرې خورو او عام حالات روان دي څنګه چې د ژوند دي، نو دی به دا حرام پرېږدي؟ هغوی ټول ملګري دي، نه څوک زمانه خفه کېږي، نه څوک زمانه مرور کېږي، نه راته څوک نصیحت کوي، نه څوک غوسه کېږي، نه څوک خفه کېږي، نو زه ولې حرام پرېږدم؟ نو ځکه دا یاده که چې داسې ټیم کې دې قسمه انسان سره به ځان د قرضو د لین دین نه ساتي. اوس که چېرته داسې چې د ده په مال کې حلال ومي او حرام ومي، نو بیا ورسره معامله جایز ده، ځکه چې پاک او پلیت یې ګډوډ کړي او ته په دې نیت ورسره معامله وکړه چې زه ورسره په دې پاکو کې دا معامله کوم. اگر که دلته هم غوره دا دي چې د سره ورسره ونه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام ترمذي راوړی دی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یو خبره تا په شک کې اچي، پرېږده داسې کار وکړه چې تا په شک کې نه اچي. اوس دلته د په مال کې حلال هم شته حرام شته، نو سله ځان په دومره جاخه کې ورچې یو بل ملګري سره بل خپلوان سره لین دین وکړي چې د هغه مال دا حلال دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الاثم ما حاک فی نفسک، ګناه څه ته وایي؟ چې ستا د زړه به مطمئن نه وي. نو داسې معاملاتو نه ځان لرې ساته چې په زړه کې دې شک او شبهه وي. اگر که جایز دي ځکه چې د هغه مال ټول د حرامونه دی، خو بیا مؤمن له پکار دي چې ځان د داسې شبهاتو نه او د داسې کارونو نه ځان لرې ساتي چې هغه د دې په شک کې اچي. والله اعلم.